بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې نن کار کوو په سی اس اس کې په څه ورته وایي ټیبل ټاک باندې. او مخکې دی چې د ټیبل ټاک باندې خبرې وکړو، هغه احسان وایي چې ډاینامیک او سټیټیک ویب سایټ چې شي دي دا ګور اولو ورځو کې موږ او تاسو ته وویلې. ښه، سټیټیک معنا ثابت، سټیټیک څه معنا؟ ثابت، هغه شی دی چې نه تغییر کېږي، ښه ثابت پاتې کېږي. ډاینامیک معنا متحول، څه چې ډاینامیک دي، مثلا انوایرمنټ ډاینامیک دي، نن یو رقم ته دي په سبا بل رقم ته دي، چینجبل تغییر پذیر دي ته بیا چې وایي ډاینامیک وایي. اوس هدف د دې چې شی دا چې سټیټیک او ډاینامیک. سټیټیک ویب سایټ یو فرق خو به غټ فرق ساده دومره وایي، سټیټیک ویب سایټ چې دا هغه ویب سایټ دی چې ډیټابیس سره نه یې لینک. ښه، لکه تر دا نن پورې چې موږ کوم کارونه کوو دا ټول ویب سایټونه زموږ څه شی دي؟ ډیټابیس سره لینک نه دي. ښه، دا سټیټیک دي. یو غټ فرق دا شو. ډاینامیک چې دي د هغوی محتوا د چا سره لینک اوسېږي؟ ډیټابیس سره. بل سټیټیک ویب سایټ هغه ویب سایټ ده، دغه ویب سایټ کې څوک دا د بیکګراوند عکس بدلوي، څه به کوي؟ سورس ته به ځي، سورس نه به دا چینج کوي، بله لار نه لري. ډاینامیک ویب سایټ داسې نه ده. زه او بل دا ویب سایټ کې چې څوک تغییر راوړي هغه نفر هم باید په ایچ ټي ایم ایل او په سی اس اس پوه اوسېږي چې د دې محتوا تغییروي. خو نه، ډاینامیک هغه ته وایي چې د هغه محتوا قابل د څه اوسېږي؟ تغییر وي. زه ویب سایټ یو کس ته جوړوم، یو کمپنۍ ته 24 ساعت خو زه هغه سره نه کینم چې د نن یو خبر پکې اچوي، سبا په ویب سایټ کې بل خبر راځي، نن یو عکسونه دي، سبا عکسونه نور دي، ویډیو نورې دي. نو دا بیا داسې نه کوي چې دوی د هغوی کوډ ته ځي، ښه سورس کوډ ته ځي، سورس کوډ کوي. ډاینامیکلی فرام اني ویر دوی کولی شي دغه د خپل ویب سایټ محتویات چینج کړي. پانل لري، سی پینل ورته وایي. ښه، د هغه ځای نه ته کولی شي یوزر نیم او پاسورډ چې ولري، څوک کولی شي د دې محتوات بدون له دې نه چې په ویب ډیزاینینګ ایچ ټي ایم ایل او سی اس اس باندې پوه شي دغه محتوا تغییر کړی شي. نو هغه ویب سایټونه ډاینامیک دي. ښه، چې ډاینامیک ویب سایټ کریټ کولو دپاره موږ ته جاوا سکرپټ، اجاکس، جي کیوري دا موضوعات پکار دي. ښه، نه ایکزیمل بیا درته وایم زه چې ایکزیمل چې شی ده دا به بیا درته تشریح کوم. که نه ایچ ټي ایم ایل نه وروسته مې درته ونه ویلې، خو زه خیر دا به درته وایي چې ایکزیمل چې شی ده پوه شوې. هغه هم د ایچ ټي ایم ایل د خو رولز یا قوانین چې دي پکې هغه کې سټریکټنس دي. ښه، نور که مشکل نه دی. اوس هدف زموږ دغه و چې دغه محتواتو ته بیا دا ډاینامیک ویب سایټ ده. څه شی ده؟ ډاینامیک. ایچ ټي ایم ایل او سی اس اس په ترو موږ ډاینامیک ویب سایټ نشو کریټ کولی، پوه شوې. یعنې ساده بیا لنډ درته وایم، ډاینامیک ویب سایټ هغه ویب سایټ ده چې هر ځای کې کښېنې ته د هغه محتویات څه وکړی شي؟ تغییر پکې راوړلی شي. او سټیټیک ویب سایټ ته محتوا بدون له دې نه چې سورس ته لاړ شي او خپل منبع در سره اوسي هغه ته نشي تغییرولی. ښه، دا دي پکې. او ډیټابیس سره نه یې لینک سټیټیک او ډاینامیک لینک وي. اوس راځو نن موږ او تاسې په سی اس اس کې د ټیبل دپاره ډیزاین ترتیبول غواړو. څه غواړو جوړ کړو؟ ډیزاین غواړم جوړ کړم د څه شي دپاره؟ ټیبل دپاره. اوس دغه ټیبل لپاره چې زه غواړم ډیزاین جوړ کړم، نو هغه ټول ورټیکل الاین ده، ټکس الاین ده، بارډر ده، دا ټول ټي ډي او ټي آر هغه ټګونو سره بلد یاستئ. ټولو نه مهمه پراپرټي چې نن موږ پې خبرې پې کوو هغه بارډر کولیپس ده. څه شی ده؟ بارډر کولیپس. اوس زه راځم یو بلانک پیج جوړوم. اول دلته راځو ډبل ایچ ټي ایم ایل به خلاص کړو، ایچ ټي ایم ایل ټګ، او راځو دلته هم ایچ ټي ایم ایل ټګ دوباره بندو، هیډ او بیک سلش هیډ دوباره بیرته بندو. د دې نه وروسته راخلو باډي خلاصو او باډي هم بندو. دلته راځو څه کوو؟ ټایټل به مو لیکو www.abc.com/title به مو بندو. باډي کې دننه زه اوس یو ټیبل جوړوم. ټیبل جوړ مې که صحیح ده که نه؟ او ټیبل به بند کړم. څه شی به ښکاره شي په صفحې کې؟ ښه، ولې؟ ښه، زه ټي آر به م ورکړم او لاندې به راشم دلته به ټي آر بند هم کړم. صحیح ده؟ دلته به ټي ډي م ورکړم او ټي ډي به بېرته بند هم کړم. صحیح شو اوس که نه؟ که 2 کالمه پکې ورکړم زه 2 به یې کړم. صحیح ده؟ ټي ډي او بېرته ټي ډي بند. اوس سیو یې کړم. څه شی به ښکاره شي؟ سر ډیسکټاپ کې به دا سیو کړم abc.html. ټیبل به ښکاري؟ دا ولې؟ هایټ ویټ هم نه دی ورکړی. زه اوس ښه خیر ټیبل ته به هایټ ویټ هم لاندې ایچ ټي ایم ایل نه ورکړم. صحیح ده؟ ټیبل هایټ ډبل ډاټ څه رقم ته 800 پکسله. صحیح ده؟ سوري دا خو هغه نه ده که نه سی اس اس. هایټ مساوي که د څه شي سره 500 ویټ
مساوي که د 800 پکسل سره اوس به ښکاري که نه آفرین بارډر نه ښکارېږي ښه اوس زه راځم زه دا ټیبل ته څو رو کالم پکې نور جوړوم یو رو مې جوړه که 2 کالمه ښه زه ورته 3 کالمه دي پکې ټي ډي او بیرته بک سلاش ټي ډي باندې اوس دې رو نه کاپي اخلم څو رو شوې 2 اوس 4 رو بس دي اوس که چیرې زه راځم دا ریفرش کړم چې شی هم نه ښکارېږي که نه اوس زه وایم چې ټیبل دپاره ډیزاین ورکړم بره راځم هیډ ته او د دې په منځ کې سټایل ټګ خلاصو او ټایپ مساوي کوو د چې شي سره ټیکسټ سلش سی اس اس او د دې نه وروسته راځو سټایل ټګ دوباره بندو دلته اوس راځو څه کار کوو په دې ځای کې سلیکټور مو چې شی ده ټیبل اول بارډر ورکوم صحیح ده بارډر ډبل ډاټ یو پکسل سالډ او بلو رنګ کې چې شی به اوسي اوس به ټیبل ښکاري چې به وشي ښکاري به ټیبل کومه ده دا خالي چوکاټ راغی ها لکه ټیبل هم بارډر ورکړل که نه ګوره موږ ټیبل سلیکټ کړی ده ډیزاین مې د چا دپاره جوړ کړی ده د چا دپاره ده د ټیبل دپاره خو صحیح ده که نه ټیبل 500 پکسله یې هایټ ده او 800 پکسله یې ویډ ده راسه وی ګوره دا 500 پکسله هایټ 800 پکسله ویډ او بارډر یې ورکړل ټي ډي او ټي آر ته خو ما بارډر نه دي ورکړي که نه ټي ډي او ټي آر جدا ټګ ده ښه هغه ته به ته څه کوې جدا بارډر به ورکوې پوه شوې اوس ته به ټي ډي ته جدا سټایل ډیزاین جوړوې بیا به راځې دلته به لیکې چې شی ټي ډي صحیح ده که نه او نه ټي آر خالي یو ځل ټي ډي بیا ټي آر جدا ښه او بارډر ډبل ډاټ څو پکسله بارډر ډبل ډاټ څو پکسله نه ډبل ډاټ سی اس اس ده که نه یو پکسل سالډ بلو دا اوس بیا د سی اس اس هغه اصلي هدف لمه یو دې خو مې دا لیکلي زه ورته یم چې دا ټي ډي او ټي آر خپله اتومات واخلي نو تاسې ګروپینګ کولی شئ ګوره تاسو ته اولو ورځو کې ما ویلي دي ښه ټیبل کاما ټي ډي کاما ټي آر یعنې دغه یو پکسل سولډ بلو بارډر هم ټیبل ته ورکوم ټي ډي ته ورکوم ټي آر ته دې ته ګروپینګ وایي څه ورته وایي ګروپینګ یعنې ضرور نه ده چې ته بار بار هغه شی ولیکې سیم ډیزاین که ملټیپل ځای ته د دې تطبیقول غواړې نو هغه ګروپ که سره ښه کامه خپل ایچ ټي ایم ایل کې بارډر مو ورته ورکړو بیا ټوله ته یې راځي که نه بیا ټولو ته راځي اوس ګوره دا زه راخلم صرف کومه ټول لري دا ولې داسې شو دا خو دوه بارډره شول خو صحیح ده که نه اوس ګوره ټي ډي جدا ټاک ده دا یو جدا ټي ډي شوه دی ته یې جدا بارډر ورکړي وینې دا اوس څنګه کوو زه هم چې نه دي دا خو ټیبل خو داسې نه کولی شي ته هم داسې پرېږدې که مشکل پکې نه لرې نه ټي ایچ خو هیډر ورکوي یا خو مشکل نه ده هیډر ده زه به راشم دا ته خوشحال دی دا به یو ټي ایچ هم ورکړو صحیح ده خفه کېږي خو نه که نه دا به راواخلو کنټرول سی کاپي به یې کړو او چې شی به واخلو کم ټي ایچ واخلو دا ټي ایچ که نه که دا کم یو لاندې ښه راځو اوس ګورو ټي ایچ اول ورته لیکم چې څه شی څو رو دي یو د نیم زه به تر څو دا جوړ کړم ښه او بل ټي ایچ د اوسیږي جاب بل ټي ایچ څه لیکو جاب صحیح شو او ټي ایچ به دلته بند او بل د موسیږي چې سلري ښه څه شی سلري او بیرته به دوباره راواخلو ټي ایچ به څه وکړو بند کړو سیو به صفحه ریفرش کوو ګورو هغه فقط څه ورکړل عنوانونه ورکړل پوه شوې عنوانونه بغیر ټي ایچ هم ورکولی شي که نه استاده خو هغه هیډر کې راځي ښه هغه ټي ډي نه دا جدا ټک ده د عنوانونو دپاره زه اوس تنا عنوانونو ته سور رنګ ورکوم که زه تنا ټي ایچ کوم خیر اوس ډیزاین درته پې کوم چې فرق راشي اوس ګورو موږ ټي ایچ جوړ کړه دا ټیبل ته هیډینګ ورکړه ښه پوه شوې خو اوس دا نه ښکارېږي دا ټي ایچ بارډر نه لري دا ولې ځکه ټي ایچ جدا ټک ده ټي ایچ جدا ټک ده اوس که زه ټي ایچ ته بارډر ورکول غواړم بیا به م راځم چېرته
دلته ټیبل ټي ډي ټي آر او کاما ټي ایچ ټیبل هیډر پوه شئ دا د ټیبل هیډینګ تم څه ورکا باردر ورکا اوس ګوره باردر یې ورکړل کور یې نه کړل لطیف ته ووایه دا باردرونه دوه دي زه چې دا یو شي ټیبل خو داسې نه وي که نه څنګه کو یو باردر دوه نه دي دی رښتیا وایي سنګل دی باردر ډبل نه دی خو دغه یو عمومي باردر د ټولو ده دا خو د ټول ټیبل باردر ده ګوره ټیبل جدا ټک ده که نه دا یو باردر خو د ټول ټیبل شو اوس دغه هر یو باردر د دې جدا ده لکه ډبل غوندې داسې ښکارېږي ښه داسې ده دا خو ډبل باردر خو موږ نه دي ورکړي باردر خو سنګل ده سالډ باردر مې ورکړي دي نو سل نه څنګه لري کې سل په نوم باندې خو کم ټاګ نشته ده ټاګ موږ سره ټي ډي ده ټي ایچ ده او ټي آر ده دا څه کار کوي ښه اوس ګورو موږ او تاسې ښه اصلي هدف درته وایي چې دا باردر ولې دوه ښکاري ګوره که نه موږ ویلی چې دغه یو باردر د ټول ټیبل دی دا بل د آرې رو دی دی وایي چې د ټول ټیبل نه باردر لرې که صحیح ده موږ غواړو چې دا ټول ټیبل نه څه لرې کو باردر لرې کو دا د ټیبل ټک صحیح ده که نه سټایل کې سوري دا نو دې ځای نه به ټیبل ته نه څه وکړو لرې وې کو صحیح ده که نه چې ټیبل د باردر مه ورکوه خالي ټي ډي ټي آر او ټي ایچ ته سیو یې کوه اوس ګوره راشه ریفرش کوي ګوره چې څه کېږي دا ټیبل باردر خو ایسته شول دا خو صحیح ده خو دا بیا ټیبل په شکل سره نه شو خانه راغی اوس نو زه وایم چې نه بېرته ټیبل ته هم باردر ورکړه ښه نو ورته لیکمه چې څه شی ټیبل دې باندې پوهېږي دې ته وایي ګروپینګ ښه سیف کوو ځکه اوس که دا مونږ ګروپینګ سیسټم نه درلودی نو مجبور یو چې ټیبل ته هم جدا سټایل دې ته جدا دې ته جدا اوس ګوره سیف کوو صحیح ده که نه اوس زه یم چې دا سره یو ځای کړم د دې کار په خاطر به زه څه کوم نو راځو خالي یوه ډېره اسانه پراپرټي دوی په سی اس اس کې لري ښه د باردر کولیپس په نوم باندې باردر هایپن کولیپس ډبل ډاټ کولیپس بس سیو یې کا او اوس راشه پریویو یې کا کولیپس مې سپل غلط کړی ده ښه سپل وګورئ کومه ده کولیپس سی او ډبل ال ای پی ایس صحیح ده که نه کولیپس راوړی دا صبر وکړو نه باردر کولیپس ښه یا تنا ټیبل ته به دا ټک هغه ورکړو پوه شوې څه به وکړو باردر هایپن کولیپس دا به واخلو کټ به یې کړو دې ځای نه راځو بره به ټیبل دپاره یو جدا سلیکټر خلاص کړو په هغه کې به خالي شی ورکړو باردر کولیپس به ډاټس کولم نو کوه اوس ښه نو اوس مونږ باردر کولیپس کول غواړو نو مونږ اشتباه کړی ده ځکه کولیپس په آخر کې څه لري ای لري ښه باردر هایپن کولیپس ډبل ډاټ چې شی کولیپس ښه بیرته کولیپس سیو یې کا اوس راځو دا به ریفرش کړو ښه اوس دا چک کوو چې دا ولې څه مشکل ده بیا به یې وګورو دا به راځو سیف به کو یو ځل به بیا وګورو چې ټیبل ښکاره شي دا ولې څه شی مو ویني صحیح ده که نه اوس صحیح شول دا قوس پاتې و ښه اوس ګوره موږ راځو ورته وایم چې ټیبل باردر هایپن کولیپس ډبل ډاټ چې شی کولیپس سیو کا او اوس راځو ریفرش ویو صحیح ده که نه ټي ډي ټي آر ته به نه کوئ ښه صرف د ټیبل لپاره نو ګورئ هغه باردر څه وشول له ختم شول کولیپس شکل ته راغلل بل زه اوس غواړم دا ټیبل سنټر ته راوړم د سی اس اس نه څنګه یې وکړم د ټیبل نه سی اس اس آفرین دلته چې وکړو دلته راځو ټیبل کې مارجن ډبل ډاټ چې شی R2 نو اوس ګوره صحیح شو مرکز ته راغی
زه په دې کې بعضې لیکل کوم ښه یو څه نومونه او شیان به پکې ولیکو دې کې ټیبل کې بعضې ډېر راچوو ښه زه اوس یو څه کار کوم دلته راځم ورته لیکم چې څه شی دا ټي ډي ده که نه اول نیم نیم احمد دا سکاره کوک او معاش یې څومره 500,000 یې وسته که نه کم ده بله اسد ښه اسد سکاره ده ډرایور دې معاش څو ورکړو 15,000 نه بډې یو څه ډېټا ولیکو ښه ولی لیکو څوک ده ولی سکاره ده ولیم کوک ده او معاش لري څومره 6,000 زه دا لیست تر څو لیکم ښه سمیر سکاره زه ورته لیکو چې ډرایور ښه او معاش یې څومره 9,000 روپۍ یو ځل سیف کوم ګورو چې دا ویډیو څنګه ښکارېږي دې شکل ته راغی یو دې روګانو نه یوه کاپي وباسم یو روګان یې ډېره و ښه اوس درته وایم چې رو یې ولې ډېره و او څنګه چل پکې کوو ښه سیو یې کوي او راځو ریفرش داسې شکل سره موږ ټیبل لرو او د دې ټیبل هایټ هم راکمومه د عمومي ټیبل 500 پکسله نه هایټ 100 پکسله د دوی هایټ راکمومه 400 پکسل چې دا بارډر یې وړې وړې ښکاره شي ښه او اوس به یو 2 منټه صبر ښه اوس دا ګورو ټیبل موږ دونه لیکل پکې وکړل او بارډر کولاپس پراپرټي په مفهوم خو ورسېدی اوس زه غواړم چې دغه حجره نه ده د دې رنګ د څه رقم ته رنګ شي زه یو رنګ ورته انتخابوم ښه پینټ کې مثلا ورته وایم چې د دې حجرې رنګ دې وي دغسې رنګ نه سیان نه دغسې رنګ دی څه وکړو دغه بره ښه دغه اوس دا څنګه کوو آفرین تا ویلې چې اوس ټي ایچ څه فایده اوس که ټي ډي وای دا بیا به څه کېدل خو بیا به ټولو رنګ اخیسته ټي ایچ دلته ده چې اوس پوه شو چې دا مونږ سره ارمان ده ښه اوس زه راځم دلته ټي ایچ دپاره رنګ ورکوم آر جي بي وګورئ دغه څومره ده 255 128 څلور شپېته له یاده مو نه وځي ښه 255 بس صحیح شو اوس راځو موږ دلته نو زه غواړم چې هغه یو حجرې ته دا رنګ ورکړم یو بره خو مې ټیبل ټي ډي ټي آر دا ټول بردر مې داسې کړي اوس لاندې ته نه سلیکټر زه څه نیسم ټي ایچ او ورته لیکم چې بیک ګراؤنډ هایپن کلر ډبل ډاټ آر جی بي آفرین کم 128 څلور شپېته دا رنګ ورکوم سیو یې که اوس ګورم ریفرش یې کړم صرف همغه ځای دی داسې رنګ واخیست اوس تاسو به سټریپ ټیبلونه لیدلي که نه که نه مو دي لیدلي یعنې دا یوه رو یو رقم بله رو یو بل رقم یو رو یو رقم بله رو یو بل رقم چا لیدلی دی ورډ کې هم شته دا په اکسل کې هم شته دا انیویر اوس زه غواړم چې داسې وکړم دا کار دا یوه رو یو رقم کم بله رو یو بل رقم داسې دی رواني چې ورکو آی ډي سره نه کېږي آی ډي خو یو رو ته به یو آی ډي ورکو کلاس ورکو چې شی ورکو کلاس ورکو ښه اوس راشه دلته دا ټي آر ته کم ټي آر چې ته لرې ښه دا اول ټي آر دا آډ ده ښه ټي آر کلاس مساوي که د څه شي سره آډ سره دا کم کلاس شو آډ کنټرول سی کاپي بل ټي آر پرې ده ښه څومره ګډوډي کړې ده ګوره داسې به نه کوئ ښه حتمن فاصلې ورکړئ چې بیا پکې غلطېږئ ښه دا بل ټي آر دا ټي آر هم چې شی کا آډ کا پوه شوې او دته هم آډ ورکړه که نه یو ته آډ دا چې شی ده دلته مې ټي آر لګه چې نه ده خلاص کړی بند ده نه دا چې نه بیا خو کار نه کوي دا یو ټي آر صحیح ده که نه دا دې ټي آر او دا یم د دې دا یې نه لږ لګوي دا څنګه قصه شوې دا ګوره دا کوټ چې صحیح ونه لیکي بیا داسې درنه ګډوډېږي ښه خیر اوس توکل په خدای نو وبه یې لیکو ښه دا ټي آر دا آډ دي ښه دا ټي آر دا ایون ده دا پرېږدوه دا هم ټي آر نه لري صحیح شو
او دې ته به دا هغه ورکړو چې دا کوم کلاس شو اډ دا پرې او دلته راشو ورته ووایه چې کلاس مساوي که د څه شي سره ایون صحیح ده مثلا دا جفت کنټرول سی کاپی کا او راځه دلته صحیح ده که نه دا هم دلته که اوس بیا ور ټیبل وګورو ښه چې ټیبل کې کوم فرق نه ده راغلی دا اډ او دا یم چې شی ایون او نور اډ صحیح شو سیو ټیبل ګورو ښه اوس زه سټرپټ هغه جوړوم چې ټیبل یو رقم ته ډیزاین ولري بله رو یې بل رقم ته سره رقم ته رنګ ورکوو دی یو ته یو رو ته داسې پیکا رنګ داسې رنګ ورکوو ښه دیارله هغه 255 یو سل اته اتیا یو سل 55 نه یادم نه وځي که نه بس دا چې نه یادم نه وځي اوس راځو دلته ټي آر ډاټ آډ صحیح ده background hyphen color double RGB double dot RGB او چی شه 255 ها فري سیو اوس ګوره ښه داسې شو دی بل ته زه غواړم لږ بل شان ته راوړم صحیح ده که نه نو اوس راځو څه کار کوو نو دلته ده چې دا راخلو دا رنګ ورکو صحیح ده که نه که بد ښکارېږي دا به راواخلو زه څه ته ښه سور رنګ ورکړه چې ته ښه 240 صفر شپږ پوه شوې داسې ښه تیز سور رنګ ورکړه بد هم ښکارېږي خو خیر پوه شوې دا راواخله کنټرول سی کاپي او ورته ووایه چې څه شی ټي آر ډاټ ایون او بیکګراوند هایپن کلر 240 که نه 240 صفر او دا شپه یا به آر جی بی کو ښه الفا به پرې راکم وکړو چې بیا ډېر بد ښکارېږي 0.8 به یې کو ښه اوس ګوره نو موږ یو سټرټ ټیبل جوړ کړه هیډینګ یو رقم ته دي رو کالم بل رقم ته دي او بل دا مهمه خبره موږ سره و چې دغه دوه خطونه څه وکړو ختم کړو نو د موږ سره همغه نور ورټیکل الاینمنټ وي الاین دا ټول شیان ترتیبات لري کولی شي جوړې کوي ښه نو مارجن هغه موضوعات نو دا موږ سره ده چې څنګه وکولی شو په سی اس اس کې موږ ټیبل ته یو ډیزاین ورکړو ښه بله ورځ به بیا د خیره په یو نوې موضوع باندې سره خبرې کوو او دا به سټارټ کړو څومره ورځ شوه سی اس اس کې